د ښه شخصیت درلودل د هر انسان هیله وي، خو ډیر کم خلک پر دې راز پوهیږي چې څنګه کولای شي ښه شخصیت ولري. موږ په دې ویډیو کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې څنګه کولای شو یو ښه شخصیت ولرو. خپل ظاهر ته ارزښت ورکړئ. د هرې اړیکې په شروع کې ظاهري شکل خورا اړین فیکټور ګڼل کیږي. په هاروارد پوهنتون کې ترسره شوې څېړنه ښیي چې انسان ظاهر ته په کتو په لومړۍ لیدنه کې د مقابل لوري په اړه له 3 تر 7 ثانیو پورې قضاوت کوي. د دې لپاره چې ځانګړي واوسو نو اړینه ده چې خپل لباس، ویښتانو او حرکاتو ته بشپړ پام وکړو. البته له دې څخه موخه دا نه ده چې د کلتور خلاف ځینو کړنو ته مخه کړو، مګر کولای شو مناسب او پاک لباس پر تن کړو. همدارنګه د لباس په انتخاب کې باید خپل عمر، موقف او دنده هم په نظر کې ونیسو، ترڅو مقابل لوری مو لباس ته په کتو د حیرانتیا پر ځای د آرام او خوښۍ احساس وکړي. خپل ځان وپیژنئ. تاسو څوک یې؟ په ملګرتیا، فرهنګي، اقتصادي او نورو مسلو کې ستاسو ارزښتونه څه شي دي؟ خپل ارزښتونه وپیژنئ او لیست یې جوړ کړئ. لاسته راغلي لغاتونه بې ځایه کلمې نه دي، بلکې همدا ارزښتونه ستاسو د شخصیت اصلي ټکي دي. د نورو د قضاوت په اړه خپله ویره ختمه کړئ. موږ اکثره له دې ویریږو چې خلک به زموږ په اړه څه وایي. دا د دې لامل کیږي چې خپل ځان سانسور کړو او د خپل شخصیت د ودې مخه ډب کړو. ځینې وخت خو ان خلک زموږ په اړه هیڅ قضاوت نه کوي، خو موږ ویره لرو. د دې امله خپل ځان ځورو. که څوک زموږ شخصیت وننګوي او پر موږ وخاندي، باید غلی نشو. مقابل شخص سره باید د خبرو له لارې ستونزه حل کړو. که داسې ونه کړو، عقده به مو په زړه کې ځای ونیسي او عقده مو شخصیت ډیر زیات خرابولی شي. خپل هدف وپیژنئ. کله چې مو خپل ارزښتونه وپیژندل، نو خپلې موخې واضحې کړئ. غواړئ څه وکړئ؟ باید پوه اوسئ چې د نړۍ انسانان یو ډول نه دي او موخې هم بدلې وي. له ده وروسته خپلو موخو پسې کوټلي ګامونه واخلئ. باید ووایم چې موخې ته رسیدل سخت نه وي، خو پیل سخت وي. کوښښ وکړئ هر څومره ژر چې کیږي د خپلو موخو پسې تګ پیل کړئ. د نورو په اړه ډیر فکر مه کوئ. پر نورو او د نورو پر کړنو تمرکز تاسو له خپل ځانه لرې کوي. کوښښ مه کوئ چې فکري تمرکز مو د نورو له امله خراب شي. کله چې تاسو خپل ځان ته فکر ونه کړئ، شخصیت مو له خطراتو سره مخ کیږي. لږ او منطقي وغږیږئ. ستاسو الفاظ ستاسو د شخصیت نمایندګي کوي. که سم او منطقي غږیږئ، نو خلک مو په اړه مثبت فکر کوي. ډېرې خبرې ستاسو د ناسم شخصیت انځور وړاندې کوي. نو کوشش وکړئ دغه لارښوونې تعقیب کړئ، ترڅو له نورو جلا او ښه شخصیت ولرئ.